د یو ولایت د پوهنې ریاست سره د ټکنالوژۍ برخه کې مرسته شوې ده ترڅو ښوونکو لپاره هر ټولګی په څلور پایي کمپیوټرونو سمبال کړل شي. په ولایت کې له 6250 ښوونکو څخه 250 ښوونکي په تصادفي ډول ټاکل شوي دي او ترې پوښتل شوي چې د دوی په نظر کمپیوټر د هغوی ټولګیو لپاره یوه اړینه وسیله ده او کنه. له دوی څخه 142 ښوونکو دا ګڼلي چې کمپیوټر د ښوونې لپاره یوه اړینه وسیله ده. دلته موږ نه پوښتنې کوي چې د ښوونکو هغه تناسب لپاره چې کمپیوټر ښوونې لپاره اړینه وسیله ګڼي 99% د باور انټروال محاسبه کړئ. نو لومړی راځو د ټولې ټولنې په اړه خبره کوو ځکه موږ له ټولو څخه پوښتنه نه ده کړې او دا امکان نه لرلو. نو راځو دلته لیکو چې دغه ټوله ټولنه چې ده دا به په دوو برخو باندې ویشل کېږي. یوه برخه راځي په یو کټګورۍ کې راځي کوم چې دا وایي چې کمپیوټر ښه وسیله ده او بل چې دی هغه به 0 کې راځي کوم چې دا وایي چې ښه وسیله نه ده. نو یوه برخه چې ده هغه به دا یو وایي دې ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو پی او بله برخه چې ده هغه کیدای شي ووایي چې نه نو دا به شي یو منفي پی. نو دا اوس موږ ته په لاس راغی برنولي ډسټریبیوشن د کوم چې مین یا اوسط چې دی هغه دې ځای کې راځي. دا زموږ مین دی چې مساوي کیږي له پی سره او دا نه یو قیمت دی او نه 0 قیمت دی، دواړو منځ کې یو قیمت دی. یعنی داسې یو قیمت دی چې یو ښوونکي نه که تاسې پوښتنه وکړئ هغه تاسو دا قیمت نشي ویلی، خو په مجموع کې د دې ټولو اوسط چې دی بیا دا یو دی پی. نو دلته موږ څه کار کړی؟ موږ له دغه ټولنې څخه 250 ښوونکو نمونه اخیستې او له دې څخه 142 وایي چې کمپیوټر د ښوونې لپاره اړینه وسیله ده. نو وبه لیکو چې 250 ښوونکي موږ نمونه کړل چې له دې څخه 142 ښوونکو دوی ویلي چې کمپیوټر ښه دی. نو دوی شول یو قیمت دوی ته ورکو او همدارنګه پاتې 108 چې دی هغوی ویلي چې کمپیوټر ښه نه دی. نو د دوی قیمت شو 0. یعنی دومره نمونې یو قیمت ورکوي، یعنی په دې کټګورۍ کې راځي، پاتې په دې کې 108 102 خدا کېږي 250. خو اوس راځو وایو چې د دې سیمپل مین یا دې نمونې اوسط څو دی. نو موږ پوهېږو چې دا مساوي کېږي له څه سره؟ موږ سره دی یو لیکو چې یو ضرب دی 142 جمع 0 ضرب دی 108 او دا تقسیم پر څو؟ تقسیم پر n کوم چې دلته دی 250. دا به مساوي شي 142 تقسیم پر 250 کوم چې مساوي کېږي. دې ته موږ ویلی شو چې دا سیمپل پرپورشن هم کېدای شي کوم چې هغه ښوونکي دي چې وایي چې کمپیوټر ښه دی. دې لپاره به راشو حساب ماشین به راواخلو. دلته به ولیکو چې 142 تقسیم پر 250 دا مساوي کېږي 0.568. نو زموږ سیمپل پرپورشن شو 0.568 او یا ویلی شو چې 55.8%. همدارنګه راځو سیمپل ویریانس هم محاسبه کوو کوم چې د باور انټروال د لاس راوړلو لپاره موږ سره کومک کوي. نو را به شو وبه لیکو چې سیمپل ویریانس دا مساوي کېږي، موږ پوهېږو چې دا عبارت دی له اوسط څخه د هر قیمت د تفاضل مربع ضرب دی خپل احتمال کې او دا به بیا سره جمع کېږي. نو لیکو چې 142 دلته به ولیکو 142 ضرب دی یو دا قیمت شو او منفي د دې مین 0.568 دا مربع او بیا جمع 108 ضرب دی 0 منفي 0.568 دا مربع او تقسیم پر بیا څه باندې؟ تقسیم پر n منفي یو باندې تر څو دا موږ لږ اټکل نکو. نو لیکو چې 250 منفي یو. محاسبې لپاره به حساب ماشین را واخلو. وبه لیکو قوس به شروع کو 142 ضرب دی قوس شروع یو منفي 0.568 قوس بند دا به مربع کو جمع 108 ضرب دی بیا قوس شروع 0 منفي
0.15 شپږ اته قوس بند دا به بیا مربع شي، بیا به دا ټول قوس بند شي او دا ټول تقسیم پر 100 250 منفي یو کېږي 209 دا به مساوي شي 0.2 شپږ. دا شو د دې سیمپل ویریانس، لیکو چې دا مساوي شو 0.2 شپږ. نو دا شو سیمپل ویریانس، او که چیرې زموږ په کار وي سیمپل سټینډرډ ډیویشن د دې به مربع جذر راواخلو، دا به مساوي شي حساب ماشین ته راځو، قیمت دلته تیار پروت دی، دې به مربع جذر راواخلو، دا مساوي کېږي 0.49 شپږ. دا به سلمې خانې ته رالنډ کو دی نه به شي جوړ شي 0.50. نو دا شو زموږ د نمونې معیاري انحراف. اوس راځو داسې وایو چې موږ د یو سیمپل مین د سیمپلینګ ډسټریبیوشن څخه نمونه اخلو، کوم چې په دې شکل ښکاري دغه شکل دی او دا یو مین لري، او موږ وایو چې د سیمپل مین د سیمپلینګ ډسټریبیوشن اوسط چې دی یا مین چې دی دا مساوي دی د دغه مین سره چې دلته موږ ته پلاس راغلی دی د دې مین سره، کوم چې مساوي دی له څه سره؟ دا مساوي دی خپله د population proportion سره. دا مونږ ډیر ځلې دا خبره تکرار کړې ده. او همدارنګه د سیمپلینګ ډسټریبیوشن سټینډرډ ډیویشن چې دی چیرې دا یو سټینډرډ ډیویشن دی خواته فرض کو او یو سټینډرډ ډیویشن دی خواته فرض کو، د سیمپلینګ ډسټریبیوشن سټینډرډ ډیویشن دا مساوي دی، او دا مونږ څو ځلې دا لیدلی چې دا مساوي دی له څه سره؟ دا مساوي دی د هغه اصلي پاپولیشن چې کوم دی د هغې له سټینډرډ ډیویشن، دا مساوي کېږي د اصلي پاپولیشن سټینډرډ ډیویشن تقسیم پر څه باندې؟ تقسیم پر د سیمپل سایز مربع جذر باندې یا n د مربع جذر لاندې، او n مونږ سره 250 دی، نو لیکو 250 د مربع جذر لاندې. اوس مونږ ته دا نه دی معلوم، مونږ ته د اصلي ټولنې سټینډرډ ډیویشن نه دی معلوم، خو مونږ په دې اطمینان لرو چې زمونږ ټرو پاپولیشن پروپورشن چې دی هغه به په دې کې شامل وي. نو مونږ په دې باندې باوري یو، خو 100% ور باندې یقیني نه یو، ځکه چې دا مونږ څنګه کوو؟ دا اټکلو، او کله چې مونږ دا اټکلو نو بیا معنا ده چې دا هم مونږ د اټکل له مخې ټاکو. نو کله چې مونږ دغه د پاپولیشن سټینډرډ ډیویشن اټکلولی شو، کوم چې د سیمپل سټینډرډ ډیویشن څخه اټکل کېدی شي، نو مونږ داسې لیکلی شو چې مونږ باوري یو چې زمونږ سیمپل سټینډرډ ډیویشن چې دی دا مساوي کېږي له څه سره؟ اوس به راځو مونږ د دې په ځای به مونږ دا قیمت وضع کوو، نو لیکو چې 0.0 دا تقریبا مساوي کېږي 0.50 تقسیم پر څه شی؟ 250 د جذر لاندې. را به شو حساب ماشین به راواخلو، قیمت مخکې نه تیار پکې پروت دی، هماغه به راوالو، تقسیمې څو به یې کوو؟ مربع جذر د 250 لیکو تقسیمې قوس شروع 250 مربع جذر قوس بند دا به مساوي شي له څو سره؟ 0.031. راځو لیکو چې دا مساوي کېږي تقریبا 0.031. دا شو یو معیاري انحراف. اوس دوی مونږ نه غواړي 99% د باور انټروال. نو د دې معنا دا چې مونږ باید څو سټینډرډ ډیویشن له مین څخه دواړو خواو ته لاړ شو تر څو مونږ 99% مطمئن اوسو چې که چیرې مونږ یوه نمونه راواخلو د دغه سیمپلینګ ډسټریبیوشن څخه، هغه باید په همدې انټروال کې شامل وي. نو یعنی مونږ باید څو سټینډرډ ډیویشن ښي لاس ته او کیڼ لاس ته لاړ شو تر څو مونږ چې دغه سیمپلینګ ډسټریبیوشن څخه یوه نمونه اخلو، نو مونږ باید 99% په دې باندې مطمئن اوسو چې هغه نمونه چې دا زمونږ په دغه انټروال کې چې دا مونږ وټاکلو دغه دومره سټینډرډ ډیویشن دی خوا او دومره سټینډرډ ډیویشن دی خوا په دې کې باید شامل وي. نو زمونږ دا یو پکار دی، دغه یو مساحت پکار دی چې دا به مونږ ته 99% باور مونږ ته په لاس راکوي. دا چې اوس 99% مساحت مونږ ته په څومره سټینډرډ ډیویشن کې په لاس راځي، دې لپاره مونږ راځو زد جدول ته مراجعه کوو. نو زمونږ پکار دی 99% اطمینان، یا په بل عبارت مونږ داسې وایو که چیرې زمونږ 99% اطمینان په کار وي، نو مونږ راځو دغه نیمه برخه چې ده دا یو به ګورو، دا پورتنۍ نیمه برخه دا باید مساوي شي له څو سره؟ دا باید مساوي شي له 0.495 سره، ځکه چې زمونږ 99% باور په کار دی. دا چې 0.495 وي دا پاتې برخه، دا دوهمه برخه چې ده دا به هم 0.495 شي، او دواړه چې سره جمع کو دینه جوړیږي
او یا وایو چې 99%. خو اوس دا چې 99% شو دغه برخه د دې ځای قیمت به څو وي په زد جدول کې، نو دا به مساوي کیږي. مونږ پوهیږو چې دا مساوي کیږي دغه 0.5. 0.5 دا چې دا ټول دا او دا سره جمع شي دا نیم شو، 0.5 جمع 0.495 دا ټول چې سره جمع شي دینه جوړیږي 0.995. نو اوس راځو زد جدول ورپسې ګورو چې مونږ ته 0.995 قیمت کوم ځای کې پلاس راکوي. داسې ښکاري چې دې ځای کې قیمت شته، لږ څه خطا پکې ده، خو مونږ به همدا فرض کو دا دومره سټینډرډ ډیویشن. معنا دا ده دی که چیرې مونږ دغه ټول ډسټریبیوشن ته وګورو کوم چې دلته دی مین دی دې ځای کې، نو له دغه مین څخه 2.5 ده او لږ څه دقت مونږ ته د دې کالم څخه هم لاسته راځي. که چیرې مونږ لاړ شو دې کالم کې همداسې پورته لاړ شو، دلته مونږ ته دا دقت هم راکوي. نو 2.5 دلته او 0.0 دلته کېږي، یعنی که چیرې مونږ له دې مین څخه څومره 2.58 سټینډرډ ډیویشن وړاندې لاړ شو، نو د دې ټول مساحت د دې نه لاندې چې څومره مساحت دی د دې قیمت به څو وي 0.995. یعنی دا مساحت دغه ټول دې سر نه تر دې سره پورې دا ټول مساحت چې دی دا به مساوي شي له څو سره 0.995 سره. او دا معنی لري چې دا مساحت له مین څخه خلاصه چې کومه نیمایي برخه ده دا مساوي کیږي، دا تقریبا مساوي کیږي 0.495 سره. او بیا هم دومره سټینډرډ ډیویشن له مین څخه کینلاسته هم دومره مساحت دا هم دومره مساحت کیږي، او دا دواړه چې بیا سره جمع کو دینه جوړیږي تقریبا 0.902. یعنی له 99% څخه لږ څه زیات د دې احتمال شته چې مونږ چیرې دغه سیمپلینګ ډسټریبیوشن څخه یو نمونه راواخلو، هغه به 2.85 سټینډرډ ډیویشن خلاسته او همدارنګه مین څخه هم دومره سټینډرډ ډیویشن خلاسته په دغه انټروال کې یا په دغه مساحت کې به هغه شامل وي. نو راځو دا خبره په عبارت کې داسې لیکو چې دلته مونږ راواخلو دا خبره او به لیکو چې 99% تقریبا امکان شته چې یو تصادفي سیمپل مین، دا سیمپل مین شو، دا به 2.58 سټینډرډ ډیویشن یا معیاري انحرافونه د سیمپل مین د سیمپلینګ ډسټریبیوشن اوسط یا مین څخه کوم چې مونږ ورته پاپولیشن مین وایو، کوم چې عبارت دی له پاپولیشن پروپورشن څخه، نو لیکو چې د پی څخه دننه واقع وي. او مونږ پوهیږو چې دغه قیمت د سټینډرډ ډیویشن د سیمپل مین لپاره څه شی دی. که څه هم مونږ ته د دقیق قیمت نه دی معلوم، خو دا مونږ یو اټکل څخه لاسته راوړی او دې لپاره زموږ بهترین اټکل دا و چې دې قیمت دی دا یو. نو را به شو دا بیا له سره داسې لیکو چې مونږ باوري یو، او باوري ځکه لیکو چې مونږ 100% یقیني نه یو، ځکه دا مونږ له اټکل څخه لاسته راوړی، دا مونږ اټکل کړی دی. نو وایو چې مونږ باوري یو چې 99% امکان شته چې یو تصادفي سیمپل مین با د پی څخه دلته به داسې ولیکو پی څخه. اوس راځو د دې قیمت ورته محاسبه کوو 2.058 د دې په ځای به 0.03 ولیکو، حساب ماشین ته به راشو، دلته به ولیکو 2.58 ضرب دی 0.03 دا مساوي کیږي دا قیمت ته سلمې خانې ته چې رانږدې کو 0.08 جوړیږي. نو لیکو چې د پی څخه 0.08 حد څخه دننه واقع وي. او یا داسې وایو چې 99% د امکان شته چې زموږ پاپولیشن پروپورشن چې دی دا د سیمپل مین څخه 0.08 حد په داخل کې واقع وي. دا دواړه عیني خبرې دي. نو اوس که چیرې زموږ د باور انټروال یا کانفیډنس انټروال په کار مونږ کولی شو چې دغه سیمپل مین هغه حقیقي قیمت پکې وضع کو، او تاسو ته په یاد وي چې دا قیمت مونږ څومره لاسته راوړو 0.568. نو را به شو عددي قیمت به یې پکې ولیکو
0.58. نو وایو چې مونږ باور لرو چې 99% د امکان شته چې 0.58 چې دا به د پاپولیشن پروپورشن کوم چې مونږ ته پاپولیشن مین څخه هم عبارت دی او یا د سیمپل مین د سیمپلینګ ډیسټریبیوشن اوسط څخه هم عبارت دی د دې څخه 0.08 حد څخه دننه واقع وي او مونږ کولی شو چې د دې دواړو ځایونه هم یو بل څخه بدل کو کچېرې دا له دې څخه 0.08 حد کې دننه واقع وي نو معنا ده چې دا هم د دې په 0.08 حد څخه دننه واقع دی بلکې راځو د دې ځایونه بدلو دلته به راشو دا به زه له دې ځای نه پاک کړمه او دا به هم پاک کړو دلته به ولیکو پی به د 0.58 څخه 0.08 حد کې دننه واقع وي او اوس دا عبارت له مخې هم د کانفیډنس انټرول یا د باور انټروال په شکل ښکاري مونږ باوري یو چې 99% امکان شته چې یو تصادفي پی یا زمونږ دغه پاپولیشن پروپورشن چې دی دا به د 0.58 څخه 0.08 حد څخه دننه واقع وي چې له دې دواړو څخه مونږ ته یو څه لاسته راځي کانفیډنس انټرول لاسته راځي نو کانفیډنس انټرول به اوس څومره وي نو کانفیډنس انټرول مساوي کیږي زمونږ سیمپل مین یعنی 0.58 جمع منفي یا مثبت منفي 0.08 خو اوس دې نه څه جوړیږي که چیرې د دواړه قیمتونه ورسره جمع منفي کو دلته جوړیږي که دا ورسره جمع کو پورتنی حد یې جوړیږي 0.08 او لاندنی حد یې څومره دی دینه چې دا منفي کو دینه جوړیږي 0.08 دا شو د دې کانفیډنس انټرول نو موږ 99% باور لرو چې پاپولیشن پروپورشن یا حقیقي پاپولیشن پروپورشن چې دی هغه به دغه دواړو عددونو ترمنځ واقع وي او یا په بل عبارت موږ داسې وایو چې د هغه ښوونکو حقیقي فیصدي چې هغوی وایي چې کمپیوټر د ښوونې لپاره یو ښه وسیله ده د هغوی فیصدي عبارت ده له 8.8 او 4.8% ترمنځ ښه چې لومړۍ پوښتنه خو ځواب شو اوس راځو دوهمې پوښتنې ته دلته وایي چې څنګه کولی شو چې یا د سروې داسې بدله کړو چې د باور انټروال یې کوچنی شي خو د باور کچه یې 99% پاتې شي نو دې لپاره موږ داسې کار کوو چې موږ راځو ډېرې نمونې اخلو او چې کله موږ نمونې ډېرې واخلو نو دغه ډیسټریبیوشن لپاره سټینډرډ ډیویشن چې دی د دې قیمت کې دغه مخرج څنګه کیږي لویږي کله چې دا مخرج لوی شو دا پورته لاړو نو ورسره دغه سټینډرډ ډیویشن قیمت سیمپل سټینډرډ ډیویشن قیمت ورسره کوچنی کیږي او کله چې دا قیمت کوچنی شو بیا چې مونږ کله کانفیډنس انټرولز محاسبه کوو په هغې کې دغه قیمت ورسره کوچنی راځي دا چې دې کې ضرب شي نو مونږ ته کوچنی انټروال په لاس راځي نو دې لپاره مونږ باید د نمونو شمیر زیات کو یعنی n زیات کو